وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري د وړوکي اختر دپاره 4 فلمان کتونکو ته ورکوي. د دې 4 فلمانو په حواله د خبرې اترې کوو. زما پر څنګ باندې د کراچۍ یو ډیر معروف، یو ډیر مشهور اکټر ناست دی چې د ده نوم دی حسین خان بنیری. تاسو حسین خان بنیری پیژنئ یاسته. له حسین خان بنیری سره پښتو فلم انډسټري په حواله خبرې اترې کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې حسین خان بنیری ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. ستړی مه شئ. وعلیکم السلام عظیم بھائی، څنګه حال دی؟ خیر دی؟ ټیک ټاک و. زه ستاسو ډېره غټه شکریا ادا کوم عظیم بھائی. دا تقریبا چې زما د یاداشت شي نو دا زما تقریبا څلورمه انټرویو دی ستا سره، او ستاسو ډېره مننه، ډېره مهرباني. او ریکویسټ کوم خپلو اوریدونکو ته چې وطن یو داسې چینل دی چې هغه د هر فنکار، د هر ګلوکار، د هر اداکار، د هر شعبې نه چې کم کسان لکه مطلب یې ښه کردار، ښه شعبو والا، د هغو ټول انټرویوانې کوي د دې دپاره چې د پښتو د کلچر عکاسي وشي او هغه په ښه انداز سره هغه پیش کول د عظیم بھائی د کار دی. نو دا یو ډېر ګران کاري صحافت چې دی دا ډېر ګران کار دی. او یو صحافي دا غټ کردار دی چې هغه د اکټر مخې ته کینی او اکټر سره د هغه مطابق د هغه انټرویو والی بیا معلومات د انډسټرۍ په باره کې وکړي، د فلمي انډسټرۍ په باره کې، د هغه د عام زندګۍ په باره کې. نو ستاسو د وطن چینل زه ډېره شکریا ادا کوم او تمام دوستانو ته او تمام آرټسټانو ته یم چې وطن چینل چې دی هغه لایک کوي، فالو یې کوي او سبسکرایب یې کوي لازمي، ځکه چې دا د حسین خان د خوښې چینل دی. ډېره مننه. اچھا حسین خان وروره، دا ماته ووایه پښتو فلم انډسټري لکه څنګه چې شروعات کې خبره ما وکړله چې 4 فلمان د وړوکي اختر دپاره تیاروي، د مقابله به سخته وي که به نه وي؟ عظیم بھائی خبره ډېره ښکلې وکړه او ډېر ښکلی ټوپیټ دی چې 4 ډایرکټران، 4 پروډوسران به په خپل فلم باندې هر سړی دا کوشش کوي چې زه د یو نه بل بهتر فلم جوړ کړم. او داسې کار د آرټسټانو نه والمه چې هغه پبلک خوښ کړي. او دغه شانتې د پښتو کم انډسټري چې بهرحال روانه ده، خو چې لکه دا نور هم په وروج باندې شي. په دې ټایم کې په پاکستان کې د اردو پنجابي فلمونه دا ته پته ده بند دي، صرف دا ایر وائی والا جیو والا رغې د اردو فلمونه او نورو انډسټري ډېره کته ناسته ده. نو د واحد د پښتو انډسټري ده چې هغه ارشد خان دلی چلی او د هغو خپل دغه دی ارباز بھائی دی او عجب ګل دلی دی، جهانګیر صاحب دی. دا کسان دي دا د انډسټرۍ مطلب یې زاړه فنکاران دي. او ظاهره خبره ده چې اوس پکې څه نوي نوي چیرې هم دي راوستي دي، خو لکه مختصر لکه د اوسه پورې چلیږي که نه. اوس خدای چې عمر په تقاضه کې دي نو فلمونه به ښیي، د یو بل نه به زیات ښه کوشش کوي. خو کله چې کراچۍ ته خبره راشي نو په کراچۍ کې زموږ سره یو مسترد سلیما ده، یو افشا ده، یو نشیمن، او بس دغه چند سلیماګانې دي چې په دې به دا فلمونه لږ اختر کې خو فلمونه هسې هم چلیږي، خو نه مقابله به سخت دی. ستا خبره ده په دې 4 فلمانو کې په 3 فلمانو کې اصغر چیما ویلن توپ کې را روان دي. د اصغر چیما په حواله څه وایي؟ دا اصغر چیما صاحب چې دی نو دی تقریبا ما خیال دی چې دی هم یو صحافي و او چینل و او صحافت دپاره به دم ویډیوګانې خلکو نه اخېستې، انټرویوانې به یې اخېستې او یو ډېر ښکلی اداکار دی او ایز یې ویلن کې ښه چلیږي. لکه که زما دغه دی کې نو لکه یو ینګ جنریشن دی نو په ینګ جنریشن کې چې داسې هلک ټیلنټ والا سړی راشي نو هغه چلیږي او دا یو ښه خبره ده. او دا د فلم د والې پر وکړه چې ویلن، نو زه درته وایم چې فلمونه زه خو په خپله هم فلمونه والا یم او فلمونه راوم، خو لکه زه تا ته وایم چې کم کردار د ویلن که نه نو هغه د هیرو نه، هیرو ته خو بس یو ګانه نیمه وشي او بس کور کې اخوا دی خوا، نور خو د فلم جان چې دی هغه په ویلن باندې چې ویلن د سر نه والا د اخره پورې مثال د منداڼو دی. ته دا وایه چې په کم فلم کې ویلن نه وي نو هغه فلم ګر سره روغېدای نه شي؟ نه نشي رغېدی چې فلم کې ویلن نه وي نو هغه فلم نشي رغېدی، ځکه چې د ویلن نه به دا خبره ګرمېږي او په ویلن به دا خبره ختمېږي. نو داسې ویلن چې دی د فلم دپاره هغه ډېر ټیټ کار ولا ورکول پکار دي. او زمونږ د پښتو خو داسې انډسټري ده چې زه تاته د ارباز بھائی په باره کې خبره وکړم. د جهانګیر صاحب د هر چا سره کار کوي، د شاهد خان دې سره هم کار کوي، د نورو کسانو سره هم کار کوي، خو لکه ارباز بھائی چې کوم هغه کار ورکوي او ځان په شان یو شان څنګ په څنګ باندې نو ډېر حاله
ډېر بهترین او بیا جهانګیر یو داسې اداکار دی تا ته پته ده ایکسپرټ دی هغه ته خو چې کوم شی مخې ته کوي نو که په هیرو کې راولي که په ویلن کې راولي که په مرکزي کردار کې راولي نو هغه یو ډېر ښکلی بهترین اداکار دی هغه کار په خوبصورتۍ سره نباوهي. ارشد خان د پښتو یو فلم جوړوي چرته خاني چرته فقیري. په دې فلم کې ارشد خان دا کمال کړی دی چې جهانگیر خان یو ځل بیا د مین هیرو په کریکټر کې راوستی دی. ته څه وایې جهانگیر خان د ویلن دپاره ښه دی که د مثبت کریکټر دپاره؟ د جهانگیر خان پورې زه خبره وکړم چې جهانگیر خان یو کریکټر کې چې اصل کې چې صحیح معنو کې سوچ کې نو جهانگیر په ویلن کې هم ډېر هیوي راځي ډېر هیوي راځي خو نه په هیرو کې هم ډېر ښکلی راځي خو لکه زمونږ زیاتره عوام چې دی نو هغه په ویلن کې خوښوي. ویلن کې ځکه خوښوي چې په هغه باندې لوبه ګرموي. کله چې هغه اورباز په جوړه کې راشي هغه جبګل راشي نو د هغې فلم څه بل شان مزه وي او هغه فلم سوپر هټ ځي نو ښه دی. د ارشد خان دا سوچ هم ښه دی ځکه چې دې نه مخکې اوس هغه یو فلم رخ شوی جانان هغې کې هم جهانګیر صاحب چې دی نو هغه د هیرو ایز کردار کړی و او فلم چلېدلی و ډېر ښکلی چیما ورسره زما خیال دی ویلن رول کې راغلی و نو یو ښه نسبتاً لکه یو ښه سوچ دی. او بیا ارشد خان یو زوړ ډایرکټر دی د سردار صاحب زوی دی الله دې وبخي هغه نو یو ښه سوچ لري او ښه اداکاران دي شاید به هم ښه اداکار دی زمونږ انډسټري کې داسې نور مخې ته کسان لا نشتی نو هغو بس هغه پاڼه د روانه کړې ده او هغه پاڼه چلیږي. په ژوند کې کریکټر دوه وي. یو کریکټر د یو فنکار دپاره دی د خپل فن سره کریکټر کوي بل کریکټر په عام ژوند کې وي. د عام ژوند کردار او د فن کردار دې کې څه فرق شته او که نشته؟ ډېر فرق دی پکې. دا ډېر ښکلی سوال ته وکړو. عامه زندگی او د فلمي دنیا زندگی کې ډېر فرق دی ځکه چې هغه د یو شوق د یو جنونه پورې کار دی او عام زندگی تر د پیدا کېدو نه والا او تر د مرګ پورې د انسان په کردار باندې ده چې که د په محله کې د په معاشره کې یو ښکلی کردار و نو دی په ښکلي کردار یادېږي او که چېرې د نیګټیو رول و نو دی په نیګټیو باندې یادېږي. نو زه وایم چې یو سړی هر څه کوي که هغه چاهے فلمونه رغوي دغه رغوي نو هغه ته په کم نظریه نه ګوري چې دا سړی وروره دا کار کوي دا بوره کار دی دغه کار دی آیا د هغه مجبوري ده آیا هغه شوق دی او د څه د وجې نه یې کوي. نو لکه څنګه چې زمونږ شوق دی موږ د شوق نه زما دا کاروبار نه زما کاروبار دی زه د بجلۍ کاریګر یم زه ډریور یم نو زما خپل نور پند دی ځان مزدوري کوم ځان خپل کوم خو دا زما شوق دی فلم رغول ډرامه رغول دا زما شوق او کافي حده پورې ما لکه کوشش کړلی چې لکه پبلک لا ښکلي نه ښکلي فلمونه جوړ کړو ښکلي نه ښکلي عکاسي وله وکړو د دې معاشري عکاسي وکړو چې په دې معاشره کې څه کېږي د نن د وخت څنګه ټیم پاس کېږي او د دې نه مخکې څنګه وخت و او د وخت سره د حالاتو سره مقابله کوي او دا فنکار چې دی که نه دا هم د دې معاشرې نه جوړېږي دا چې څوک د اسمان نه راغلی نه ملایک راغلی چې هغه دا کار کوي هم په دې معاشره کې زموږ سره دا ډېر شي فنکاران ګرځي خو څوک په سادګۍ کې ګرځي او څوک په مستۍ کې ګرځي. نو والله چې زه په یو ایوارډ کې ناست وم او زما ایوارډ او ما ته چې اواز وکړو نو کسان زما سره ناست نو هغو وخندل چې هغه دا یې دغه اداکار دا خو موږ وختي نه ناست وو. نو عاجزي ډېر ښه شی دی او عزت او ذلت ورکول هم الله ذات دی. نو زه یم چې په عامه زندګۍ کې او په فنکارۍ کې ډېر فرق دی. داسې یو خبره یا داسې یو عمل یا داسې یو کردار چې ته یې خپلو کتونکو ته ووایې او کتونکي له هغه خبرو ځه ګټه واخلي. نو عظیم بھائی خبره دا ده چې زما چې دا څومره نوی جنریشن دی 15 سال نه والا 18 ساله پورې 20 ساله پورې نوی جنریشن ته زما دا یو ریکویسټ دی لکه یو مطلب یو عرضي مې ده ورته چې لکه د خپل مور پلار عزت کوئ. د مور پلار نه غټه سرمایه په دې دنیا کې بل نشتی. مور د خپل لاندې جنت ته او پلار د جنت دروازه ده. نو کوشش دا کوئ چې مور پلار د نه خفه نه شي. په معاشره کې د نه یو سړی هم خفه نه شي ولې چې یو انسان زړه ته هزار رسول الله پاک وایي زما خانه کعبه کې که ته نقصان وکړې ما ته پسې اعتراض نشتی خو که د چا زړه مات کړي د ما ته پرې ډېر درد محسوس کېږي. او بل 15 وخته لمونځ دی چې هغه پابندۍ سره سړی کوي او کله چې مقدسې میاشتې زموږ روژه راځي د هغې احترام کوي د یو غریب غربه خیال ساتي
او د هغه سره مدد کوي چې دام زمونږ په شان انسان دی مال الله چار را کړی زما سره شته نو که زه په دې دوو کسانو باندې دا شی ورکړم ولا په دې وخورم نو انشاءالله الله به مال د هغې بدل لا کوي نو پیغام دا دی چې زما څومره ملګري دي زما څومره دوستان دي آیا هغه که د هر فیلډ سره وابسته دي او د فیلډ ته راتلل غواړي نو په یو ښه نیت باندې په یو ښه سوچ باندې راځي بد کار نه دی دا د دنیا عکاسي کول دي لکه خو د دې نه به نیګیټیو رول نه هلی د دې نه به پوزیټیو رول هلی چې دې سړي دا کار کړی دا د ښه کردار وکړو او دا دې بل سړي بد کردار کړی دی ولې کړی دی هغه تا ته ښایي چې په دې معاشره کې ښه خلک هم شته بد خلک هم شته او د دې حالاتو سره به سمجوته کوي او په دې دنیا کې به چلیږي په پښتو ادب کې درې شیان دي اداکاري ده شاعري ده او سینګینګ دی له دې دریو سره د کله واسطه راغلی ده عظیم بھائی دا هم ډېر ښکلی سوال دی وکړو کله ناکله موږ ځان سره لګیا یو که نه داسې لکه ګانه مانه که نه لکه کسان ما ته وایي ستا هوا ډېر ښکلی دی نو زه ورته وایم یاره په یو ټکټ کې 3 کاره نه کېږي سوال مې ځکه وکړو ما ته هم لږ غوندې معلومات و نو هغه داسې خبره ده چې لکه انسان داسې دی که نه چې لکه هغه ګلوکاري هم کولی شي اداکاري هم کولی شي او ایز یې هغه څه نشي کولی خو لیکن کار ماته ته وي چې یو مزه کوي بیا لکه زه د فلم ډایرکټر یم نو بیا پکار زه ډایرکټري وکړم که په فلم کې زه کار کوم نو زما ډایرکشن به ډېر کمزوری وي داسې که زه په ګلوکاري ته پکې واوړم نو بیا به زما ګلوکاري او ډایرکشن نه کېږي لکه دواړه او نو مې لکه هغه پن پاتې شي یو ریکارډ و زما فلم کې هم ما ویلی و او هغه فلم زما چې دی نو لیونی فلم لیونی مینه هغه فلم نو وایي د چا د کس ته مې د خپل زړګي کې ځای کا او ښه مې په مینه لیونی کا او چې د نه ورک نه شم په ګوته مې غمې کا او ښه مې په مینه لیونی کا په آخر کې کتونکو ته څه وایي ناظرین ته زموږ دا گزارش دی چې د ملک زموږ داسې دی چې د سلو بحرانونو شکار دی نو کوشش دا وکړئ چې هر رور هر دوست ما او تاسو ته ووایي چې کاغه پنکار دی کاغه دوست دی کاغه عام مره زندګۍ کې خلک دی نو د خپل مور پلار د خلکو د ښه اخلاق ښه ناسته پاسته په ښه ځای کې ځان د نشو نه وساتئ زمرونو نن سبا نشي ډېرې زیاتې دي ځان د دوکو نه وساتئ ځان د فریب نه وساتئ الله پاک دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي او په دې ملک باندې خصوصا زموږ رحم وکړي چې دا ملک زموږ تر د قیامته پورې قایم او دایم وي ځکه چې پاکستاني نو موږ به یو چې پاکستان نه نو موږ به نه یو ځکه چې ازادي د الله تعالی ډېر غټ لوی نعمت دی عظیم بھائی ډېر خلک دی که نه هغه وایي یاره پاکستان زه ورته یم شکر الحمدلله چې موږ 15 وخته بانک ښه په کولاو غوږونو سره اورو داسې ملکونه چې پای کې بانک باندې پابندي ده داسې ملکونه چې پای کې په اسلام کې په مانځه باندې پابندي ده مذهب پکې هم څوک نه مني موږ خو الله تعالی په داسې آزاد ملک کې پیدا کړي یو شکریا د هغې مشرانو شکریا د هغې عظیم خلکو چې د دې ملک دپاره قرباني ورکړې او دا ملک حاصل کړی دی نو چې څومره ښه کار دی انسان نه کېږي دومره دې کوي ایز ای آرټسټ ایز ستاسو ورور حسین خان تاسو ته دا گزارش کوي ښه عمل د لارې مل وي ښه عمل کوئ انشاءالله تعالی رزلټ به ښکلی راځي او ستاسو ډېره مننه جي او ډېره شکریا ګرانو کتونکو یوه خبره به له تاسو سره زه بل هم شیر کوم روژه میاشت را روانه ده د روژې مطلب دی درېدل لاس به له بدو دروي خپې به د بدو تګه ځاخه دروي دماغ به سوچ به له بده سوچه دروي سترګې به له بدو کتلو دروي یعنی د جسم چې څومره اعضا دي دا ټولې اعضا به دروي په دې میاشت کې نو هغه روژه به انشاءالله الله تعالی 100% قبلوي ګرانو کتونکو دا زما پر څنګ باندې د کراچۍ د ټیلی فلمانو یو ډېر نامتو یو ډېر مشهور اداکار حسین خان بنیری چې له ده سره څو د خوند خوږې خبرې وکړي تر بل پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته د خدای په امان